بعضې لوی بزرګان دا د مرګ ما بعد د وفات وروسته چې کومو خپلو قربانو خپلوانو دوستانو متعلقینو لیدلی دي نو د بل د حق د وجې د جنت د دخول نه بند پاتې ډېر لوی لوی بزرګان ډېر لوی لوی خلک نو اوس وخت کې انسان حیران پاتې شي چې خدای زموږ به څه حال موږ چې د خور په حق ځان اچولی دی د لور حق دغسې راواخلو دغه رنګه په درواغو په دوکو مې ګرده کاروبار دی ژوند مې دی زندګي مې ده اودس مې دی غسل مې دی اوبه مې دي څښاک مې دی خوراک مې دی په سود دی په رشوت دی او په رقم په ډمارۍ مې ژوند دی په بېوادیتوب په درواغو په چل په فریب چې دا هر یو یې حرام ولري چې خدای زموږ به څه حال لوی بزرګان د یوې ستنې په باره کې فقط یوه ستن چې شته ول د بل نه مې پخواست راوړې وه خو ما د مرګ نه مخکې هغو ته نه ده سپارلې یا مې په کور په دیواله کې پاته ده پخوا خو مسکیني وه دا ستن به هم دی په تکلیف پیدا کېدله دا ستن به هم د ستنې به پیدایشت یې ګران فقط ستن نه ده چې کپړې به په ګنډل کېدې نو هغه له ما نه په کور کې پاته ده یا په کور کې یا په بستره کې یا په ګوټه کې یا په هر څه کې له همغه وجې نه زه د جنت د دخول نه په ساو یم زه منع کړل سوی یم د همغه وجې نه زه راپسا یم په حساب کتاب کې د همغه وجې نه زه په عذاب کې مبتلا یم د همغه وجې نه ما ته تکلیف دی که ته زما پیغام رسولی چې زما کورنۍ ته وایي فلاني ځای کې ده ور واپس یې کړي د فلاني ده نو نن چې خلک بېادبي دي ډېره مافي خر تر ګنډه کاږي په نن وخت کې چې زموږ وروستی حال دغه دی چې په درواغو نه یو د بل په حق خوړلو نه یو د بل په زیرولو نه یو که مې د هغې حق نه ځین خوړلی په غیبت کې راڅه ولاړ ولاکس په تهمت کې راڅه ولاړ ولاکس پر دې نه یو چې لمونځ مې قبلیږي که نه قبلیږي پر دې نه یو چې وخت مې په ذکر تېرېږي که نه چې بیا په هغه وخت موږ ته مې لاستې پر چکو په کرم بورډ باندې زموږ هغه ټیم تېرېږي خدای خبر چې د دې سترګو د پټېدلو به زموږ کوم حال الله پاک خبر الله علم لري د بل د حق خورا ډېر زیات عذاب او سزا باندې سوی ده د دواړو جهانو سردار فرمایي یو سړی که د خدای په لار کې شهید سي در هرې ګناه الله پاک ورته تیر سي الله پاک د اول څاڅ کې د وینو سره در هر څه ورته تیر سي الله پاک هر څه ورته وبخښي لیکن یو پور او د بل حق الله نه ورته معافوي که دې وهلی و زیر کړی دي که دې کنځل ورته کړي وه لکه د غیبت له دا وجې الغیبة اشد من الزنا در زنا غیبت بتر بلل سوی دي ولې د بل حق دی د بل ازارونه خلک ټولي خلک د بل ازار په پیسو رانسي خلک د خلکو ازارتوب حتی در قتل او در وژلو پورې هم په دې سرپنه کوي د دې ټولو وجې دا دی چې زموږ پر حساب کتاب باندې ایمان کمزوري دي د دې ټولو یوازینۍ وجه دا ده که نه د امت اولیاو د امت بزرګانو خورا ډېر ناشنا په دې خبرو کې احتیاط کوي ډېر ناشنا ما بابا حنیفه رحم الله فرمایي که چیرې د یو چا غیبت ما کولی نو د مور و پلار مې زیات حقداره دي چې نیکۍ مې بل له ځي چې مور و پلار له مې ولاړ شي یعنی مطلوب دا چې د بل غیبت ولې خپلې نیکۍ بل چاته ورکوم ولې څه راپېښه ده ولې څونه ډېر منځونه مې کړي دي ولې څونه ډېرې صدقې مې ورکړي دي ولې ته راسه زموږ له بیا خاص کر ښځو له بیا راسه رسول الله مبارک فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه دا ظلم چې نن ته کوې دا چې د بل حق نه ورکوې دا هم ظلم دی چې غیبت پسې کوې دا هم ظلم دی چې ویې ډزې دا هم ظلم دی ستا در لاس لاندې دی مثال درته همدغسې نور ټول خبرې تاسو راواخلئ دا ظلم به د قیامت په ورځ تیارې کوي وي درته تیارې وي تیارې چې د یوې څه وځي په بلې کې به سرې د بلې څه وځي په بلې کې به سرې د دې تیارې تعلق تر هغه وخته پورې موږ ته پوره نه احساسېږي نه معلومېږي چې در څو پورې چې موږ په خپلو سترګو د مرګ د دې ژوند د فاني زندګۍ څه وروسته لیدلی نه دي د قیامت تیاره به چې شي په دې الله پاک علم لري رسول الله مبارک خبر درکړی دی د قبر تیاره به چې شي دې باندې الله پاک علم لري او دارنګه د پولیس صراط تیاره به چې شي په دې الله پاک علم لري منافقان په پولیس صراط نشي تیرېدلی ولې تیاره به دي
دی به جهنم کې لویږي. دی به مؤمنانو ته چې ته ودرې رښتې په نور کې به موږ لږ در سره واړو. هغه ورته چې نه دا د قرآن بحث دی. هغه ورته نه دنیا نه واپس ولاړ سي د دنیا څخه نور در سره راواخلئ. نو په دې هم زموږ سره خلاصېږي چې بیا واپس دنیا ته راتلل نسته، بیا نیکۍ نسې کولی. نن دیوار دی که دروغ کړې که رښتیا دا ماتم وایي تا ته وایي. بل ځای کې په سوره نساء کې الله پاک فرمایي دا مخکې حدیث شریف الظلم ظلمات یوم القیامه دا د بخاري شریف حدیث ولو روایتو دا د قرآن آیات دی د سوره نساء. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. الله تعالی تاسو ته امر کوي چې امانتونه خپلو څښتنانو مالکانو ته وسپارئ. د بل حق ته په دروغ ته وهلې دي ورکه دوه سره شریکان یو د بل حق څنګه سره وي دا رقم پر رشوت په سود ځینې اخیستی دي حق مالک ته وسپاره. د خور حق دی د لور حق دی وسپاره. مثال درته هم دغه ټول چې مثال څوک تا وهلی هر څه چې دی پکړی نبی کریم علیه السلام مبارک په اخر کې د عمر څو ځله صحابه کرام سره راغونډ کړل ولورونو کچې پر تاسو باندې زما د تاسو حق پر ما باندې پاتې راسي نو نه راڅ واخلي په قیامت کې بیا مثال زنسم مثال درکولې راسي نون چې کولې می ورکوم کڅ پیسې را باندې می ورکوم کار څنګه چی وي څو ځله صحابه کرام راټول کړل چا نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څو ځله راټول کړ د غرنګ زما ګرانو عزتمن درونو د فریب دروغ غصب هیڅ څه په غصب په زور شي خستی دا نه په ټوب کې شي واخی وي د تسپو مالک نسته د بل د مال هغه کپی میراث دی په مزدوري کې په ځمکه کې په شراکت کې دا ټول د الله په نس ډیر سخت جرمونه دي سخت ناروا کارونه دي په غلا پر سکوټرانو باندې خلک وجني مټران خلک تشتي غټي ژيري می دا لاجمی دا د اولادو مالک می مثال درته پلارم یې دا خلک د حساب کتاب د قیامت باندې ایمان نه لري د ایمان په نامه نه نازیږي. نو د دې وجه کده چا حق چا خوړلی وي فورا باید ور واپس کړي باید بخښنه ځین وغواړي باید توبه وباسي الله ته په کلکه توبه. د بل حق انسان ته نه ماپیږي د مرګ څخه وروسته د سترګو د پټېدلو څخه وروسته واخله تر قیامت او د قیامت په ورځ بیا هم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بارک فرمایي د مسلم شریف حدیث دی لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه خامخا به د قیامت په ورځ حقوق خپل خاوندانو ته ورکول کیږي ورسپاريږي. نبی کریم علیه السلام صحابه ته فرمایي چې آیا تاسو ته معلومه ده پته درته ستاسو ما د امت مفلس څوک دی؟ صحابه ورته فرمایي الله رب العزت او د الله نازولي شپويش ورته هغه څوک دی؟ صحابه یو پلور ټول چې موږ هغه ته مفلس وای چې پیسې ورسره نه ورتول نه د قیامت ورځ مفلس د قیامت د ورځې مفلس باندې الله او د الله رسول شپوي ورته هغه څوک دی؟ نبی کریم علیه السلام ورته فرمایي چې ډېر نیکی به راوړي خو ژوند به په لوبالیم تیر کړي د دې حق ځین غصب کړي د دې حق ولي د دې حق ولي دا زیر کړي په دې چپلاخ په دې غیبت هغه دشمنان به راځي د دنه به حقوق وړي زوی به پلار ته حق نه پریږدي په دې ورځ لور به مور ته حق نه پریږدي په دې ورځ دا یو سخت ورځ ده دا ختم به دا قرابتونه منابتونه کیسې مسی وې دا د انسانان برازي د حقوق وزین وړي ورته پیسې نشته چې ورې کې الته بنې کوي ورکه قبل سوي نه کوي زی اخر ته به دې سړی ته هیڅ هم نشي ورپات د بل هغه بدی برا واخستل چې د پرڅټ به وربار سو جهنم ته الله پاک ولیش. یوازې دا نه دی زوري چې تل منځ وکړي د دې سره دام درڅنګ دی ډیره زیاته زوري ده چې ته د اجد نامه سره د بل حاکم ونه خوري دا رنګ یوازې دا نه د زوري چې پر تاو پر ما باندې د ملا نوم پروتي د دې سره باید تاسو څوک زیرم نس د دې سره ته باید غیبت هم ځان او ګرځي د دې سره باید ته مثال نیک اعمال وکړي د غوي حفاظت هم باید وکړي. الله پاک مشپو کې سلام.